د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې کم عمره لوبغاړی نور احمد وایي چې هغه ډیر خوشاله دی چې د نړیوال جام په څیر په یو ستر جام کې لوبیږي او په دې ډیر ډاډه دی چې په خپل لوبډله کې به د یو مهم لوبغاړي په څیر لوبیږي. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باسئ. هغه وایي چې په آسیا جام کې هم ما خلوبه وکړه او غوره پرفارمنس کې زما نوم و. همداراز په شپږیزه کې هم ښه لوبېدلی وم او هڅه مې دا ده چې نور هم په خپل ځان کې بدلون راولم. نور احمد همداراز زیاتوي چې هیڅ کله دې ته دې پام نه دی کړی چې مخې ته کوم توپ وهونکی ولاړ دی، ځکه هغه خپله نورمال توپ اچونه کوي. د افغان 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې مشر روزونکی رئیس احمدزی بیا د نور احمد په اړه وایي چې الله پاک په افغانستان رحم کړی دی چې په کرکټ کې ورته د نور احمد په څیر لوبغاړي ورکړي دي. هغه زیاتوي چې ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې نور احمد داسې یو لوبغاړی دی چې هغه به په 19 کلنو نړیوال جام کې دا ثابته کړي چې د هند د تجارتي لیګ په بولۍ کې د هغه نه اخیستل د لوبډلو تېروتنه وه. 15 کلن نور احمد د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې 9 اورونه ترسره کړل چې د 44 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي وسوځول. همداراز د متحده عربي اماراتو پر وړاندې په لوبه کې بیا نوموړي 8.4 اورونه ترسره کړل چې د 10 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول چې په 2 لوبو کې ټول 15 وکټې ترلاسه کړې. همداراز نوموړي یو فرست کلاس لوبه کې ګډون کړی دی چې 4 وکټې پکې ترلاسه کړي او په 20 لوریزه لوبو کې بیا 8 وکټې ترلاسه کړي دي چې په یو لوبه کې د 12 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي سوځولي دي.